بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو سلامونه مې ومنئ. دلته موږ نن راغلي یو افغانان په هامبورګ کې جمع شوي دي. غواړو چې د را روانې شنبې په ورځ باندې په هامبورګ کې چې کوم لاریون ده دې په اړه باندې تاسو سره خبرې وکړو، بنډار وکړو، او کوم ملګري کولی شي موږ سوالونه لري هم که سوال مطرح کوی شي موږ به جوابونه ورکړو. نو موږ دلته راټول شوي یو 15 ځوانان دي، مشران دي زموږ. غواړي چې د را روانې شنبې په ورځ باندې چې کوم لاریون ده دې په اړه باندې موږ خپل پروګرام وکړو، خپل میټینګ هم وکړو چې څه به کول غواړي، څه باید وکړو. نو موږ به دغه ملګري تاسو ته خپل ځانونه معرفي کړي او وبه وایي چې را روان شنبې لپاره موږ څه پلان لرو، څه کړي دي، څه کوو. نو کولی شي چې یو ملګری خپل ځان در معرفي کړي. السلام علیکم، زما نوم بلال دی او زه شینواره یم. او پر روانه 23 تاریخ باندې به په خیر د هامبورګ په ښار کې د پښتنو یو مظاهره چې دې ته د ډېرو هیوادونو نه به خلک راځي، یعنې د ګنس اروپا نه به خلک راځي. که څوک کړی شي نو وځکه چې راشي او په شپږ بجې 2:30 نه تر 5:30 پورې به دا مظاهره دوام لري. مننه. اوس به زموږ د بل مشر محترم خبرې وکړي. السلام علیکم، زما نوم اختر دی، زه د چارسدي اوسېدونکی یم. زما هر پښتون ته خواست چې دې مظاهره کې څه والي دا یو داسې مظاهره نه ده بلکې د پښتنو د حق لپاره ده. باید چې هر پښتون راپاڅي، هر افغان راپاڅي، د خپل حق تپوس وکړي. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم ظاهر شاه دی، د هامبورګ اوسېدونکی یم او د افغانستان څخه تعلق لرم، پښتون یم. دغه مظاهره چې دی د پښتنو مظاهره دی، که لار دی او که بار دی. موږ غواړو دا مظاهره دې خاطر وکړو چې کوم حالات په افغانستان او پاکستان په پښتنو سیمو کې چې خپور دي دغه نوره خاتمه پیدا کړي. نوره بس دی، ظلم عد لري، ظلم نه نوره هغه نشي کولی. خو مطلب د موږ مظاهرې دا نه دی چې که په افغانستان کې کوم ملتونه دي، ازبک دي، هزاره دي، تاجک دي، موږ د نه د هغو په خلاف هغه لرو، هدف لرو. هغه زموږ ورونه دي. که په پاکستان کې پنجاب دی، سند دی، بلوچ دی، نوره دی، نه د هغو سره موږ څه مشکل لرو. موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو. د موږ په منځ کې کومې مشکلات چې پیدا شوي دي هغو کسانو نه چې په پاکستان دولت کې دي یا د افغانستان په دولت کې دي یا خارجي لاسونه دي، دغه د نور خپل لاسونه بند کړي. موږ پښتانه نور راپاتې شوي یو. انشاءالله تعالی د مظاهرې ته به ډېر کسان راشي او د ما خبرې څوک اوري د حق لاره ده، د ټولو پښتنو لاره ده، د اسلامي لاره ده. نو د مظاهرې کې تاسو موږ اشتراک وکړئ. انشاءالله د مظاهره به موږ کامیابوو او د ومن الله توفیق. مننه، ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم زرغون دی، ځاځی د پکتیا ولایت افغانستان اوسېدونکی یم. انشاءالله مون یاد کړی دی چې د 28 د اپریل د شنبې ورځ نه د هامبورګ جرمني ښار کې مظاهرې نوم نشو ورکولی، خو یو ټولنه ده د ټولو پښتنو چې روشو د منظور پښتون کوم غږ چې جکړی دی د پښتنو په حق کې د دغه ملاتړ وکړو، د دغه خپل هغه ورته وښیو چې یعنې موږ ټول د ملاتړ کوو. د ټولو پښتنو هغو لر او بر نوم باید بیخي نوره لرې شي. پښتنو یو پښتانه دي، موږ ټول یو غږ یو خلک یو. صرف د دغه ملاتړ دپاره موږ راټولېږو. نو خواهش دوستان نه دا دی څوک چې کولی شي زور یې ولري، وس یې ولري، هامبورګ ښار ته راتلی شي 28 تاریخ د شنبې ورځ نه 2 بجې د غرمې پورې. نو موږ به ډېر خوشحاله شو او د پښتنو په منځ کې خپلو خلکو منځ کې تاسو ته ښه راغلاست یایو. ومن الله توفیق. السلام علیکم. السلام علیکم، زما نوم فهد دی، زه د پېښور نه تعلق ساتم. په 28 تاریخ زموږ د ملګرو پښتنو دلته کې یو جلوس ویستی دی. تاسو ټول ته خواست دی چې په هغې کې پوره شریک شئ او د پښتنو اواز اوچت کړئ. والسلام. مننه. تاسو خبرې کولی شئ؟ السلام علیکم، زما نوم محمد شاه، زه د جلال آباد د ننګرهار یم او په هامبورګ کې ژوند کوم. زما ټول ورونه دا خواهش ده چې په 28 د اپریل دغه جلسې ته راشي، اشتراک وکړي، ځکه زموږ ګټه په وحدت کې ده. که چېرته په یو لاس سره اوسېږو انشاءالله چې هر دښمن به موږ بریا به زموږ ټول راشي انشاءالله چې ګورو به سره.
ان شاء الله مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زه احمدشاه زازی د هامبورګ اوسېدونکی. څرنګه چې تاسو ته معلومه دی په دغه پښتونخوا کې ډېر ظلم او ستم د موږ په پښتنو ورونو نه تقریبا د څو لسیزې کېږي چې روان دی. ځکه افغانستان کې په همدا ډول نو مونږ د منظور پښتون صاحب څخه ملاتړ کوو د ده کړنې د ده هغه غږ چې خلکو ته یې غواړي چې ورسوي مونږ یې همغږي یو غواړو چې د ده ملا ور وتړو. نو په دې اساس مونږ هم نن ټول دوستان دلته راجمع شوي یو او د هامبورګ میشتو او د ټول اروپا میشتو هیوادوالو څخه هیله لرو چې هغه په دې لاریون کې چې په 28 نیټه د اپریل موږ په نظر کې نیولې دی او په لار اچولې مو دی. نو په دې لاریون کې د موږ سره ګډون وکړي. د ستاسو نه به موږ ډېر شکرګزاره شو. ډېره مننه.